امام احمد بن حنبل رحمه الله عز وجل په خوب ولید. په خوب کې پوښتنه ترې وکړه، یا الله جل جلاله په کوم عمل ډیر خوشحاله کیږي؟ الله عز وجل ورته وویل د قرآن کریم په تلاوت سره. دا چې د روژې مبارک میاشت راغله او هر انسان د قرآن کریم تلاوت کوي، نو راځئ د دغه صحیح طریقه معلومه کړو چې په کومه طریقه سره د قرآن کریم تلاوت کولی سو. له عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنه څخه روایت دی. هغه وایي ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ای عبدالله قرآن کریم په یوه میاشت کې بشپړ لوله. ما ورته وویل یا رسول الله زه در دې هم توان او طاقت لرم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې په شلو شپو کې د قرآن کریم بشپړ تلاوت کوه. ما ورته وویل یا رسول الله تر دې هم وس او توان لرم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې په 7 ورځو کې د قرآن کریم تلاوت کوه، تر دې زیاتوالی مه کوه. رواه مسلم او بخاري. که غواړئ چې دغه جدول زده کړئ او قرآن مجید تلاوت په روژه کې په دغه جدول سره وکړئ، نو انځور کې یې لیدلی سئ. په لومړۍ ورځ د سورة الفاتحه څخه بیا تر سورة النساء پورې چې تقریبا 106 صفحې کیږي. په دویمه ورځ د سورة المائده څخه تر سورة التوبه پورې چې تقریبا 101 صفحه کیږي. په دریمه ورځ د سورة یونس څخه بیا تر سورة النحل پورې چې تقریبا 4 صفحې کیږي. په څلورمه ورځ د سورة الاسراء بني اسرائیل څخه بیا د سورة الفرقان پورې چې تقریبا 15 صفحې کیږي. او په 5مه ورځ د سورة الشعراء څخه بیا تر سورة یونس پورې چې تقریبا 6 صفحې کیږي. او په 6مه ورځ د سورة الصافات څخه بیا تر سورة الحجرات پورې چې تقریبا 6 صفحې کیږي. او په 9مه ورځ د سورة القاف څخه بیا تر سورة الناس پورې چې تقریبا 80 صفحې کیږي. په دغه جدول سره د قرآن کریم تلاوت په رمضان المبارک کې کوئ.